دوی ته ووایه د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسې معزفه کړای شوې ده تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ. کاشکې ته ووینې هغه وخت چې دغه مجرمان ځوړند سره د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی وایي ای زموږ پروردګار مونږ خو ولیدل او وامو اوریدل، اوس مونږ بیرته ولېږه تر څو مونږ نیک عمل وکړو. اوس زموږ باور راغلی دی. په جواب کې به وویل شي که مونږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی و، خو زما هغه خبره تر سره شوه چې ما ویلي و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړ. مونږ اوس تاسې هیر کړي یاست، نو وڅکئ د خپلو کړو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند. د سجدې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 22مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 30 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي.